په یو ملک باندې یو باچا باچایي وه نو د هغه زوی و ما به کار پسې وتو خو بې وزیره به نه ته ما وزیر ورته وی چې زه باچا صاحب لړ چې شو په یو ملک باندې یو باچا باچایي وه نو د هغه زوی و ما به کار پسې وتو خو بې وزیره به نه ته ما وزیر ورته وی چې زه باچا صاحب لړ چې شو بس شهزاده او وزیرزاده را روان شو دې چاپېره په ځنګل کې ګرځي او د ښکار په طلب کې دي چې غرمه شوه نو دې وزیر ورته ووایي چې باچا صاحب د دې ونې لاندې دمه کوو هغه ورته ویل ډېره ښه ده چې دمه وخورو دي چې د هغې ونې لاندې کېناستل د دې وزیر سترګې ورلې او شهزاده ویښو دا شهزادګان او باچایان دا پخواني چې دا ډېر کلک خلک وو بس هغه وزیر اوده دی او شهزاده ویښ دی چاپېره ګوري دې کې ناڅاپي څه کشکشه یا څه په حرکت باندې پوه شم یو دې شهزاده بره وکتل نو په ونه کې یو جینۍ ناسته وه چې جینۍ ناسته وه نو شهزاده د دې ونې په طلب شه د ختو چې دی داسې د ونې نیمې له ورسېد نو هغه جینۍ د یوې څانګې نه بلې څانګې ته ودانګله نو ده ورته وی د خدای دپاره ما ته یو دوو خبرو د سره شي چې ته د کوم ملک او کوم خوازې او چېرته راغلی هغې ورته وی په نیکۍ شوي زه په کال کې یو ځل په دې غاړه راځم او زما شړنګ ته خلک پراته دی او ته زما نه دوره په لنډ وخت کې تپوس پوښتنه کوې ده ورته وی نه خیر ما ته وی زه د داسې ملک یم چې د هغې ملک ګیا دې په خپو راښکله نو چې ته کوم ملک ته ځې نو ته به ځان رسې او ما پسې دغه مه کوه دې ورته ډېر ده ورته مینتزاري وکړه چې ما سره یو دوه څلور خبرې وکړه جو بس دې کې هغې پرواله وې دانګل تېنه وې دانګل دې جز بیا را په طلب شه د واپس ته را کوزېدو او دې ورته په جواب کې دا ووي د مونږ ستاسو کلي کېږي نه وی ښه چې دی را کوشه نو اوس وزیرزاده اوده دی وزیرزاده په ډډه واوړېده راویښ شو وی شهزاده ته اوده نه شوې هغه ورته وی تا خوب وکړه وي ما بل یو ټوکه ولیده خو په ما کې خو وزیرزاده وینه راته پاتې نه شوه چې یو قسم له ښایسته جینۍ مې ولیدله ده ورته وی پرېږده وسړیه دا خو ځنګل دی دا دې کې به څوک په خاپیرې څوک پسې ده ورته وی نه کار څه ووایه خو دړه نه مې دا جینۍ نه وځي ده وی ښه وی زه بیا به ورپسې راشو یاره دی په ځنګل کې داسې چاپېره ګرځېدله اوس خدای پاک د اوبو یو تالا و د هغې خواله دی ورسېدله اوس چې دی د هغې په غاړه ناست یې څه مخ لاسه څه اوبه څکله څه اخوا دې خوا جو دې کې یو ملنګ ناڅاپي د دې شهزاده په نظر شو هغه ورته وی ولې ده ورته وی صیبه د خولې نه وینې غورځومه ته زما په حال پوهېږې ما دې دی کې یو جینۍ ولیدله په ونه کې ناسته وه خو هغې راته دا ووایي چې زه د داسې شرافتي ملک یم چې د هغې ملک ګیا خپو پورې ومږې نو په هوا باندې به ځې ده ورته وي هېڅ خبره نه ده وی ولې وی ما سره داسې داسې غمي دي مری دي چې یوه مری دې په خوله کې کېښودم چې ته کوم ملک ته یادې نه ته به راسې بس دې وله بې اختیاره په خپو باندې پرېوته چې ما یو مری راکړه چې زه اوس دې جینۍ پسې ورسم بس هغه وزیر چې دی نو خپل کین ته لاس کړ جو هغه مری راواغسته درته وی دا مری به خوله کې کېدي او چې ته کوم ملک یادې نو هغې ته به راسې ده ورته وی صیبه یو خبره ته کوم وی بغیر د دې وزیر نه به زه یو مکان ته لړ نه شم
زه درته منت کوم چې دا دویمه مری ماله د وزیر دپاره راکړه. هغه وی دا بس ټیک ته نو هغه بیا کیند لاس که هغه دویمه مری وزیر له ورکړه. او چې دی څنګه خوله کې هغه مری واچولې نو بس دی په دغه شو اوچت شو چې په هوا شو نو چې دی هغې ملک ته لړل نو هغې کې یو شهزاده و د هغې جینۍ او چمن ممن داسې نوکرانو بوکه دی په هغې کې ناست و. وی دغه شان د پلانکي هغې ورته راشه درشه وکړه وي تاسو د کوم ځای وي پلانکي ملک یو خو وي ستاسو د ملک نه یو جینۍ هغې ورته وی او درغلې ده خو راواپس شوې لا نه ده. وی چې اوس سبا راواپس کېږي بل ورځ راواپس کېږي خو دیلې ته به تسلي کړي دي او دی هغه وخت دلته ناسته کړې چې دې کې جینۍ راله وه چې واپس راله نو چې دې ته یې وکتل داسې نو هغه ډېره دغه شوه چې دا خو عجیبه مخلوق دی دی خو لکه ځای دې په هوا کې روان یم نو چې دی څنګه راللو. دی ورته په مونږ باندې خدای پاک یو ملنګ مهربانه کړه مونږ له دا مری راکړی و مونږ راغلي یو اوس واک د خدای د اختیار ستا تا ته ناست یو. هغې ورته ویې زه څه وکړم زما پلار خو د دې ښار باچا دی. هغه ورته ویې زه هم د باچا زوی یم خو په هغې باغ کې یو مالیار عجیبه ځوان و شهزاده چې ولیدله په ښه شانه نو مالیار ورته دا وویې چې د ځان نه ښکلې جینۍ جوړه کړه او د دې ملاقات له به پټ پټ د جینۍ په حساب باندې دې راځي که د دې پلار در باندې پوه شه چې دا لږ دی یا شهزاده دی نو ژوندی به دې پرې نه دي. بس د ټوکې ټکالې خوږه پاسته او جینۍ مینه محبت یې ورسره شروع کړه جو راویاړه په لار. باچا په ګنګوسه باندې پوه شو او په چاپېره کلا کې وینا وکړه چې که یا زما لور څه شوه او یا دې ځای ته باري څوک راغلي او تاسو ما تعلو نه وې که نه نو زه به ستاسو نه سرونه کلم کوم. اوس دې جینۍ ورته وی چې دغه دی دا خو دې ماله په کال کې یو ځل ګیاره اجازت راکړې دا ګیاره له راکړې پخپوزه پورې کوم زه خو تیار یم خو ما به د دې ځای نه بوځی څنګه. دی ورته وی ته ځان سنبال که نو دې وزیر ورته وویې چې ته به زما په مری باندې د سره لړه شي زما دا مری به ته خوله کې کېدې ته او شهزاده پرې لړ شه. او شهزاده وی چې نه ته به زما دا مری خوله کې کېدې ته به وزیر سره لړه شه زه به بیا باچا صاحب ته منتظاري کوم چې زه د پلانکي ملک یم نو که دا ګیی ماله راکړه ما په خپو پورې کړه نو بس زه به دغه شم. یاره په دې دغه کې هغې جینۍ ورته وی چې دا خیر دی. هغه شهزاده زورور شه جو دې له هغه مری ورکړه. پخوا خلک ډېر اعتباریان په یو بل باندې به ډېر اعتبار کوم. بس دی هغې خپل وزیر سره د هغې کلا نه راویسته دی شپې او هغه مری وله ورکړه. هغه مری چې څنګه دغه شو جو دی یې راوچت کړل دی دواړه یې مخکې را رسخت کړو. اوس هغه شهزاده چې و نو یا وخت پس یا دوه وخته پس هغه جو لړ باچا صاحب ته وی چې باچا صاحب مونږ خو ستا د لور ملاقات له راغلي وو د پلانکي ښار نه د پلانکي ملکه اوس که ماله د اجازت راکړه نو هغه ورته بس اجازت ته ته ځه. هغه ورته یې صاحبه زه چې راتلم نو ما سره پروګرام و اوس د واپس تلو پروګرام ما سره نشته. وي تا سره څه پروګرام وي ما له یو ملنګ مری راکړی و هغه مری زما نه یا پرېوته یا روکه شو خو اوس ما د دغه ملک ته رسول پکار دې چاپېره وګرځېدو چې ورکه زه هغې لور تحقیق کوم لور یې نه وه. هغې نوکرانو ورته وی چې یاره بس هغه خو نن دویمه ورځ ده یا درېیمه چې ګډه وډه شوې ده دې به یې خفه شه ډېر زیاته. خو ده دا ووایي چې دې شهزاده کې دې مېلمه کې په وزیر کې څه چلو دې راله لور ګډه وډه کړې ده. نو هغه شرافتي ګیۍ چې راواغستله او دې شهزاده له په خپو باندې پورې کړه او دې د هغه ځای نه راوچت شو
نو جودې خپل ملک ته راغی. اوس چې راغی نو هغې جینۍ ورته دا وویې چې ته خو رالې او زما پلار او هغه ټول هر څه تس نس کي ملک ته یې په مخ اغوستی او زمونږ ستاسو کلي کېږي هم نه ځکه چې تاسو سم خلک یې مونږ خو د دغه وا خلک یو نو ما له رخصت راکړئ. دوی ورته وی داسې نه شي کېدی. وی نه داسې کېږي. وی نه وی زما خبرې ته ته غوږ نه ږدې ستا هغې ته به زه کېنېدم. وی څنګه؟ وی زه به تا سره په یو شرط باندې نکاح تړمه. وی څه نکاح؟ وی ته به زما نه دا تپوس پوښتنه نه کوې چې ته چېرته لړې او چېرته رالې. ده ورته وی نه به کوم تپوس که نه زه به د ورځې ستا ښځه یم خو زه به د شپې ستا ښځه نه یم. د وی عجیبه خبره دا ده. وی بس ښه سوچ پې وکړه که دې شرط ته زما تیارېږې نو خو بس تا سره دغه کومه واده نکاح تړمه. که دې ته نه تیارېږې نو بس زه نه کوم. ده ورته بس ما ته دا شرط منظور دی. بس جینۍ پې نکاح وتړه. اوس د هغې شهزادګۍ مور چې وه نو هغه په ښاپېرو باندې د شپې به د هغې باچایي وه. بهي د وی چې عجیبه کار دا وشو چې د ورځې دا ښځه ما سره وي او د شپې نه چې دا کوم خوځي. دا راپاڅېده او دې ځان سنبال کړو د نارینهو په حساب. نو دا شهزاده ورپسې ولګېدو. چې ولګېد نو دا چې هغې دغه ته ورننوته میپل ته نو بایجو په هغې باندې د دې په ښاپېرو باندې د دې د مور باچایي وه نو هغې د نارینهو لباس جوړ کړو او دی ښه ښکلې په غېږ کې کېناسته. د ویره د دې ښځې نه خو به سر پرې کوم. ښځه زما ده د شپې دا بل بندله راځي. خو خیر دې یو بل سره سترګې میلاو را میلاو شو خو دې ته نه بیا راغی چې سهار شه دې خاوند دې ته بدغضبه. ده ورته وي تا ته ما ویلي دې جینۍ ورته وی چې زما نه به دا تپوس نه کوې چې او د ورځې به زه ستا ښځه یم او د شپې به زه ستا نه یم. ده ورته وی سر ده نه پرې کوم ما ته بال وی. وی زه دا حال چاته نه ویم. وی نه ما ته به دا حال وی. دغه وخت کې ورته دې جینۍ ووایي چې دومره بد دې د خپل ځان سره وکړو لکه خښ کې چې په خپله سینه خنجر سو. د مامور چې باچایي په ښاپېرو کې نو لا تر اوسه یې پوهه نه دي په هنر څوک په جامه د نارینهو په تخت ناسته. ځکه نن خلي غلم ورسره په شر څوک. زنانه ته خلک وایي نارینه دی چې په ځان د نارینه واچوي زیور څوک. هغه ورته وی هغې ورته وی دا زما مور وه او دا په دې پلان کې ښاپېرو باندې دا باچخه ده. نو شهزاده ته یې وی چې بس اوس ما له طلاق راکړه او زه ستا نه رخصتېږم. ده ډېر مینتداري ورته کوله. هغې ورته وی زمونږ ستاسو کلي نه کېږي مونږ ښاپېرو یې تاسو ادمزاته یې ستاسو خپله مخه زموږ خپله مخه. نو بیا هغې مور ورته وی چې خیر دی. نو دا مې ته یو لنډه غونته کیسه وکړه. دا د جوهر شهزادګۍ کیسه وه. خفه کېږي